د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون وایي چې اسلامي امارت د کرنې میکانیزم کولو لپاره هیواد کې مهمه برنامې تطبیق کړي دي. نوموړي چې د کرنې او مالدارۍ یو دېرشم نندارتون کې خبرې کولې ویلي دي چې د اوبو مدیریت، د اوبو رسولو سیستمونه معیاري کول او کروندګرو ته د اسانتیاو رامنځته کول د یادو برنامو مهمه برخې دي. د افغانستان اسلامي امارت د هیواد د کرنې او مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په موخه مسلسلې هڅې کوي چې د کورنۍ محصولاتو د ملاتړ او د وارداتو د تعویض مناسب سیاستونه پلي کړي. د کرنې میکانیزه کولو په برخه کې مهمې برنامې تطبیق کړي، اوبه مدیریت کړي، د اوبو لګولو سیستمونه معیاري کړي او د بزګرانو لپاره نورې مهمې اسانتیاوې رامنځته کړي. اقتصادي مرستیال وایي د اسلامي امارت په راتګ سره هیواد کې د غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو په پراخه کچه راټیټ شوي، د کوکنارو کښت صفر ته راښکته شوی او د بدیل معیشت پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. دغه ډول نندارتونونه کولی شي چې زموږ د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو لپاره د خرڅلاو کورني او بهرني بازارونه پیدا او لا پیاوړي کړي او په دې توګه به وکولی شو چې د خپلو محصولاتو څخه لازم حمایت وکړو. له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي امارت په بیا حاکمیت سره په هیواد کې د غیر رسمي اقتصاد فعالیتونه په پراخه کچه راټیټ شوي، د کوکنارو کښت صفر ته راښکته شوی او د بدیل معیشت مختلفې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وایي د اسلامي امارت د مشر له لوري د هیواد صادراتي چارو کې د اسانتیا رامنځته کولو په موخه د صادراتي مرکزونو جوړولو امر صادر شوی او ټاکل شوی د 6 مرکزونو چارې ډیر ژر پیل شي. ایجاد و ترمیم سردخانه ها که در روزهای نزدیک جناب جمله صاحب کمیسیون اقتصادی به سرپرستی خودشان چند نفر از وزیر صاحبای محترمه خواستند، مشوره کردیم، تماما در سردخانه های کشور اگر فعال است یا غیر فعال است معیاری میسازیم و ان شاء الله که در اختیار سکتور خصوصی میمانیم. دیروز مجلس داشتیم، پریروز مجلس داشتیم که ما چه رقم بتوانیم آسانتری برنامه را پیش بریم. د کرنې او اوبو لګولو مالدارۍ وزیر هیواد کې د کرنې په میکانیزم کولو ټینګار کړی. ښاغلي عمري وویل د هیواد بزګران په اوسنۍ نړۍ کې له شته پرمختللو کرنیز معیارونو وروسته پاتې دي. د کرنې او اوبو لګولو مالدارۍ وزیر زیاته کړه د اسلامي امارت مسؤلین د پاملرنې له امله د هیواد کرنیز محصولات د ښه والي په لور روان دي. اول سالی که امارت اسلامی حاکم شد تقریبا فیصدی محصولات زراعت خوب شده بود. چرا؟ از اطراف به بازار آمده میتونست، مسئولین وزارت زراعت به اطراف رسیدگی کرده میتونست، به امراض و آفات به مو وقتش رسیدگی کرده میتونست. منابع اقتصادی که در بخش زراعت هستند، زراعت و مالداری هست، به حرکت آمد. دوم سال تقریبا 50% محصولات خوب شد. این سالی که میبینیم همه محصولات زراعتی پریمان است. بل لور ته غونډه کې د کډوالو چارو وزارت سرپرست وزیر د سیمې گاونډ او بهرنۍ هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هڅه ونه کړي. اوس دپاره موږ په ټوله نړیواله باندې دا غږ دی چې په ځای د دې چې موږ سره مرسته کومک وکړي، مهرباني وکړي چې افغانان خپل افغانستان آبادۍ ته خپل ژوند ته پرېږدي. دا تمه تاسو نه موږ نه لرو چې موږ سره به مرسته کومک وکړي. هغه موږ خپله پیسې را خلاص کړي، رایې کوي چې تاسو په ظلم، په وحشت باندې او د افغانانو په قوم باندې، په د وینې باندې په یوه پړۍ کې ماړه نه شوی. افغانستان هم درهم برهم کو. د اسلامي امارت په راتګ سره د کورنیو تولیداتو لپاره په پراخه کچه په کور دننه او بهر بازار موندنه شوې او چارواکو تل ټینګار کړی چې اسلامي امارت له کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ کوي.